دوې زرکې. په یو کلي کې یو مسافر راغی او د یو حکیم کور ته ورسره ولاړ د شپې د میلمستیا او د خوراک لپاره. کله چې دوی ډوډۍ ته کېناستل نو هغه د کور مالک 2 زرکې کباب کړي دي او په یو لوښي کې ورته راوړي، دغه د مسافر مخ ته یې کېښولې تر څو یې وخوري. مسافر چې څنګه زرکې ولیدې نو ویې خندل. دغه د کور مالک پوښتنه ترې وکړه چې ولې دې د زرکو په لیدو باندې وخندل. ده ورته وویل وایي یو وخت زه غل وم، نو په دښته کې مثلا د غلا په تکل باندې وتلی وم، یو کس په مخه راغی. کله چې ما توره له تکې ورته راویسته تر څو د یې ووژنم او پیسې ترې واخلم، ده د پیسو ټوله کڅوړه زما مخې ته واچول. ویل چې ما وژنه، دغه پیسې ټولې ته در واخله. خو ما وایي د ده د وژلو تکل کړی و، نو توره مې ورسره پورته کړه. خو هغه د وژلو خاصتاً په صحنه کې چې کله توره د ده غاړې ته برابرېدله، دوی به یې ډبرې ته لاس ونیو چې په هغې ډبره باندې 2 زرکې ناسته وي. ویلې چې دغه 2 زرکې زما شاهدانې دي چې تا زه ناحقه ووژلم. نو ما وایي د دغه کس، دغه کوم کس چې ما وواژه، د دې کس دغه نااهله او بې حقلې خبرې ته یو ډول خندا راغله د دغو زرکو په لیدو باندې چې ده یو داسې څوک په شاهدي باندې ونیول چې هغه حتی خبرې نسي کولی. نو هغه د کور مالک ورته وویل وایي شاباش، دغه د په خپله خبره باندې راغلی، دغه د زرکو خپله شاهدي در باندې ادا کړه چې تا یو ناحق او بې ګناه قتل کړی ده. اوس به زه تا زندان ته ولېږم تر څو خپله سزا وګالې. له دې کیسې څخه یو دغسې هدف اخیستلی شو چې که تاسو یو ناروا وکړئ، قتل وکړئ او په یو مظلوم باندې ظلم وکړئ، که په تاسو باندې هېڅ ثبوت هم پاتې نسي، یو وخت به حتما داسې راځي چې حتی تاسو به په خپله خوله باندې اقرار کوئ چې دا کار ما کړی ده او خپله سزا به ګالئ. دا معنا بې سزا نه پاتې کېږئ. که ښه وکړئ هم بدله به وینئ او که بد وکړئ هم په خپله خوله به اقرار کوئ او د سزا مستحق به ګرځئ او سزا به ګالئ.